ورشه قیصریا یو مالدار ماشوم راوچت کړئ حالات ډېر زیات خراب دي مالي حالات خراب دي ورشئ او یو مالدار ماشوم راوچت کړئ چې کار هم سیټ شي ورځئ بوس مالدار ماشوم څه کې سکول کې داخله شو نه حالات ډېر زیات خراب دي د روپو درک نه لګي څوکو ښه بوس اوس د بوس دا مطلب دی چې یو مالداره ماشوم روچت کې او پلار ته بیا ټیلیفون وکړو چې دونه پیسې راولېږه ورشئ زنده‌باد بوس خوښه مې ده داجیه څونه ډېرې پیسې دي درسره یو نو ولې دا خو څه دي خو 80 روپۍ دي که نه ما له یو لس روپۍ راکړه چې په ځان ممونه اخلم زه دلې د کور غم وکړم خو د ستا غم او سار د لس روپۍ نه وي هغه خیر دی که نه ما ملګري ما ته به وایي ځان ابونه پیسې راواله او ممونه په ځان راواله ساره به درلې لس ګون درکړم که نه ما له اوس لاله راکړه که نه اوس نشته که نه اوس خو دا چاله ورکوو که نه بس لاکلي به دې وي که نه لاله نه درکوم ولې داجیه ته دلته ودرېږه او زه کور نه هغه چرګ هم راوړم نو چرګه به خرڅه کړم نو بازار ته به تا هم بوځم او تا له به چکر هم بس ټیک که نه داجي یلا ژغ ولې باندې ممونه واله ښه دلې به واله داجي مې داجیو داجي والله چې یو ماشوم خو ولاړ دی بوس خو مونږ ته داسې کار راپاوله کړی دی خو زه وایم دنه به راته بل ښه ماشوم میلو نه شي او سړی راته مالدار هم ښکاري ښه چې کوم سړی ګوته روي دا مالدار وي همدا دی راځه ماشومه دلته څه کوې دلته داجي مې کور ته تللی دی یو راځي داجي سره پیسې شته او دونه ډېرې پیسې دي ولجله چې همدا دی ښه اوچاته وې ولې څنګه مې بوځې مم دلالو مم دلالو دا څنګه ماشوم دی ټول ویره ده راځي دي جو ممونه ولې دا هم سره راوستلو ماشوم دی که نه بوس ولې دا خو غټ سړی دی دا ماشوم دی بوس قسم به خدای چې وی دا ماشوم داسې داجي کور کې تپوس یې وکړه بله موږ یې معلوم کړو دا خو غټ سړی دی وګوره بچې ته ماشوم یې وګوره وي ما داجي له بولې ماشوم دی ته خدای اقربانو دا ماشوم دی داجي کور هلته ولاړو موږ ورته ویلې ما داجي سره پیسې شته ته وی به راشي روپۍ ورته بله موږ دې بېګوله تاسو عقل کم دی عقل ورک شه د دې مخې نه مې بوس ماشوم دی که نه زه ماشوم وړی دې له بلې اوس هغه پلار پیسې ورکوي زه بچې خیر دی وادیه دا بوس چې خدای په سترګو ړوند کړي دا کوم ولاړ دا ماشوم خو ډېر زیات وږي دی یاره قیصریا یو پیډر پی ولې ورکه که نه تاسو د پیډر غم دی سره داسې دوه باټي پی وواله دا د په پیډر کار کېږي چې پیډر خو دې په سپېږمس کي ته منډې هغه بوس پسې ورشه مړه وې خدای ته وګوره دا ماشوم ته څوک وي هغه پلار ته یې رنګ وکړې پریکاته کې ورکوونکو یې د پیسو نه خلاص کړو نه دې ګاونډیانو نه مې 10,000 روپۍ قرض راغښت شوی هغې باندې مې ولا پی راوړي ټول یې وویل د ساره رئیسې منډې ورشه هغه بوس پسې ماله ممواله که نه یو شمله د مم بچیه تا د مم واله که نه هغه یو ښکار و هغه هم را باید تاوان شو بوس ولې دا ماشوم پلار ته رنګ وکړه چې پیسې زر تر زره راولېږي خو ډېر زیات وږي دی ورته زه ته ټلیفون کوم هلو ته د هغه هلک پلار یې ولې دا ماشوم زما په قبضه کې دی که د ماښامه پورې د 10 لکه روپۍ راونړي نو بیا د خپل زوی لاش ته ناست اوسه او جاړه هلو د څه شي 10 لکه روپۍ زما خو د یو وخت او د بل وخت نه وي زه خو همداسې واړه مې بېګا هم همداسې وده شوي دي څه د یو وختي او د بل وختي نه هله ما ته خوټه ټیکو شو قیصریا بوس دا ولې هله قیصریا په بوس خوټه ټیک راغی دا ولې بوس څه چله باندې شو بوس ولې تاسو خو غریب ماشوم راوستی دی خو د خرجانې والا زوی دی وای خدایه خیر دا هم څه کړي دي بوس زه والا په خپلو پیسو رشقه کوم بس شابه سړی زر ورسوئ رسوم یې